بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ د نننۍ ویډیو به د کمپیټنټ پرسن او د کوالیفاید پرسن باره کې که په اسانه پښتو کې دې ترجمه وکړی شي نو کمپیټنټ پرسن د موږ په پښتو کې ماهر او قابل کس ویلی شو. کوالیفاید خو هغه چې څوک تعلیم یافته په خپل فیلډ کې، خو د دې صحیح ډیفینیشن به موږ وروسته کوو او دا به ګورو چې د سیفټي سره تعلق څه دی. ټولو ناول خبره خو دا ده چې زموږ تقریبا په هر سچویشن کې په فیلډ او په سایټ کې ماهر او قابل یا کمپیټنټ کس پکاري. دا کمپیټنټ کس ایچ سی منیجر هم کمپیټنټ کس وي. د لفټینګ دپاره چې کله کرینونو باندې کار کیږي موږ یو کمپیټنټ کس راولئ. دغه رنګ په کنفاینډ سپیس یا تنګ وزیونو کې چې کار کیږي دپاره موږ غواړو. پرمټ ورک دپاره هم پکاري، چې بجلی باندې کار کیږي لایف ای دپاره هم پکاري. لوټ او ډېر مختلف څیزونو کې کمپیټنټ کس پکاري. کمپیټنټ کس څه ته وایي؟ دا هغه سړی چې چا سره تعلیم وي او چا سره ایکسپیرینس وي او هغه لاندې چې کوم سایټ یا چې په کوم ځای کې کار کوي چې هغه ځای کې هغه ته د ټولو خطرو پته وي، د خطرو نه د بچ کېدو د طریقو د کنټرول میجر د احتیاطي تدابیر ورته پته وي او هغه سره دا اتارټي وي، هغه سره دونه اختیار وي په لاس کې چې هغه څه ډیسیژن یا فیصله اخیستی شي چې مطلب څه خطر راشي دی نه بچ کېدو لپاره هغه څه فیصله اخیستی شي. نو درې څلور څیزونه په قابل او ماهر سړي کې پکار دي. د هغه تعلیم پکار دی، د هغه تجربه پکار ده، هغه پکار دی چې هغه د لاندې کومه علاقه چې هغې کې هغه ته د خطراتو د هغې د احتیاطي تدابیر پته وي او هغه د هغې خپل د کار ځای کې د فیصلې اخیستو اختیار هغه سره وي. اوس د دې سړي څونه ایکسپیرینس، څونه تجربه او څه تعلیم پکار دی، د دې لپاره مختلف څیزونه کتلی کېږي. بعض ټایم یو قانون یا ریګولیټري باډي وي چې هغه مونږ ته وایي چې یاره د دې کار دپاره دې تعلیمي قابلیت او دونه تجربې ضرورت دی. لکه مثلا پاکستان ایم ډي سی یا به ایم بی بي ایس کوي او د پی ایم ډي سی نه به چې کوم دی هغه خپل رجسټریشن کوي، رجسټرډ میډیکل پریکټیشنر به وي. دغسې د انجینرانو لپاره پاکستاني انجینرینګ کونسل دی. نو دغه رنګ قانوني څه دغه ضروریات دي چې لوازمات دي چې هغه تاسو پوره کوئ. بعض ځایونو کې قانوني ضرورت نه وي، نو هغه به تاسو چې کوم د کمپني د تاسو چې کوم ځای کې کار کوئ د هغه ځای د خطرې د کمپلیکسیټي یا سمپلیسیټي ته به ګورئ چې یاره دا کار څونه ګران دی یا څونه اسان دی. د هغې مطابق خلک پالیسي جوړه کړي، ولیکي چې یاره دې کار دپاره به کم کس راځي، د هغې لپاره زموږ دونه تعلیمي قابلیت او د دونه تجربې ضرورت دی. دا په ریسک باندې ډیپینډ کوي چې په یو ځای کې څونه غټه خطره ده. که یو ځای کې مطلب لکه سلو کسو د زندګۍ ته خطره یا زرو کسو زندګۍ ته خطره وي، نو هغه ځای لپاره به د کمپیټنټ یا د قابل او د ماهر سړي چې کوم دغه وي د هغه لوازمات نو هغه به زیات او سخت دي. دا کمپیټنټ کس یا قابل او ماهر سړی تاسو په خپله هم کېدی شي که ستاسو هغه قابلیت او تعلیمي دغه کوالیفیکیشن او تجربه می تاسو په خپله هم کېدی شي. تاسو په خپله کپنۍ کې یو بل سړی هم ټاکلی شي او یا د کپنۍ نه بهر هم تاسو یو سړی راویستی شي چاته چې کنسلټنټ یا ایډوایزر وایي. اوس به راشو کوالیفاید پرسن له اوشا چې کوم دی. نو کوالیفاید پرسن هم مني. کوالیفاید پرسن هغه چې چا سره صرف د یو خاص کار باره کې د ټول د کار ځای یا د ټول ارګنایزیشن باره کې نه، بلکې د یو خاص کار باره کې هغه سره ډیګري کوالیفیکیشن او ایکسپیرینس وي. لکه مثلا یو ګیس ټیسټینګ یو ځای کې کېږي او هغه یو سړی صرف دې باره کې دی، نو دا کوالیفاید دی. د دې مختصر غوندې ویډیو ده، خو د دې ډېر زیات ضرورت ځکه دی چې میریټوکریسي او دا ټول څیزونه چې په ملک کې ډیولپ کېږي او کوم ځای کې لکه قابل او ماهر کمپیټنټ خلک خپلو کارونو کې او په فیلډونو کې موجود وي، نو هغه ملکونه او هغه فیلډونه ترقي کوي، د اکسیډنټونو نه بچي او هلته کې کارونه اساني. زموږ معاشره کې تاسو کتلي به اکثر ځایونو کې چې تاسو په محکمو کې یا مختلفو ځایونو کې کار ځایونو کې کوم مشکلات مونږ ته راځي او خلک وایي چې یاره کوم سروسز مونږ ته راکړی کېږي دا ټیک نه دي. نو شاته اکثر دا وجې چې ځای په ځای باندې کمپیټنټ خلک یا قابل او ماهر خلک نه ناست او میریټوکریسي نه وي. د دې په وجه بیا ډېر غټ حادثې هم کېږي. نو د دې کمپیټنټ پرسن باره کې څنګه چې زه اکثر په ویډیوګانو کې وایم که تاسو باندې بوش تیاري کوئ دا به تاسو له هیلپ درکوي. ځای په ځای دا ټکي استعمالیږي. د دې باره کې نور معلومات په انګلیش ژبه کې د ایچ سی یو کې او د اوشا په ویب سایټس باندې دي. د دې چینل نور ویډیوز وګورئ، دا به تاسو ورځ په ورځ ژوند کې سیفټي باره کې نور معلومات درکوي.
او ای باندې کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ، لایک یې کړئ. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي د لوی الله په امان.